هغه میندې چې د زیږون څخه وروسته یې په تیونو کې شوده کم تولیدېږي یا بیخي نه تولیدېږي، د هغې درملنه د اکوپنکچر په ذریعه باندې کوو. وروسته د زیږون څخه یې په تیونو کې شودې نه تولیدېږي یا کمې تولیدېږي او یا دردناکه تیونه ولري، د هغې د درملنې لپاره یوه نقطه چې کومه ده، د دواړو تیونو ترمنځ په دې منځني خط باندې چې دی، په مخکني منځني خط باندې چې دی ځای لري. لپاره بله نقطه چې ده هغه د معدې 18مه نقطه ده، کومه چې د دې منځني خط څخه د بدن د منځني خط څخه 4 کن بهر په 5مه پختۍ کې چې دی، د 5مې پختۍ د جګوالي برابر چې هغه دا نقطه ده دلته ځای لري. بله نقطه چې کومه ده هغه د معدې 25مه نقطه ده، کومه چې د نوم څخه 2 کن دواړو خواو ته لټرال ځای لري. بله یې د معدې 36مه نقطه ده، کومه چې د پټیلا یا د معدې د 15مې نقطې څخه 3 کن ښکته او 1 کن لټرال د ټیبیا د هډوکي څخه چې دی هغه په دې ځای کې قرار لري. بله یې د میتیز د کڅوړې 20مه نقطه ده، کومه چې د 11مې توراسیک فقرې د پروسیس پیریوز د جګوالي برابر دواړو خواو ته 1.5 کن ځای لري. په افغانستان کې د دې درملنې د دود او د ټولو ناروغانو د روغتیا